د 2010 سیلاب ته وګورو، د 22 سیلاب ته وګورو، کورونا ته وګورو، ډینګي ته وګورو، د زلزلو ته وګورو، د سیلاب ته وګورو، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام عالمگیر پیغمبر دے، د پیغمبر علیہ السلام امت به د قیامت پورې برقراري، اجتماعي استیصالي عذاب بن راځي چې هولي سولي ټول امت محمدیه ختم شي، خو جزوی بنا دي. 2005 کې زلزلہ رااله په بالاکوټ باندې، معافي غواړم، یو ډاکټر صاحب راته وی زه د ټولو خلکو نو مخکې لاړم او هلیکاپټر کې لاړم او د پیښور د درې وانو غټ هسپتالونو نه ودا سره ایمرجنسي میډیسن ماغسته، د روجي میاشوا، د رحمتونو میاشوا، د برکتونو میاشوا، د جهنم نه د آزادۍ میاشوا. مولوی صاحب یقین وکړي په کمزوري حالت کې ما دو بندگان پراتو بچینا سي اشاره کہتے ہیں د یو شناختی کارت بچته د بل د بل شناختی کارت بچته د بل دا غینه مخکې مخفل بد کردار او بد اعمال ته وګورو، د 2010 نه مخکې وګورو، د 22 نه مخکې وګورو، د حالات ولې راځي، د حالات راځي دینه باندې کو بد ټول متاثر کیږي. وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الله په بنیکان اخرت کې بیالي بدان به بیالي. دا سي حالات چې راځي داغي یو لوی سبب دا دی چې کله امت امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي، کله امت امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي دي دا سي عذابونه مرادي. موږ په انتظار کې اوسو. نن د افغانستان نه علاوه په ټول دنیا کې امر بالمعروف نهي عن المنکر اداره نشته. امر اډر تویل شي. د علماء گزارش نشو دا خو التماس دي، دا یو مینت دی، یو ریکوست دی. تبلیغ والا غریبانا لاک شي ټول محله کې وګرځي مینت ساجو الله ټول جده خیر نصیب وګرځول. امر خو نشته، نه نشته، لکه نه بکې تماشا باندې کې شراب بنس کې نن موږ دا باندې کولی شو نه نن موږ په ملک کې د ادارې نشته. دویم نمبر کله چې امت جهاد پریدي، اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذلة، کله چې تاسو جهاد پرې خو الله په تاسو باندې ذلت مسلط کړي. نن د فلسطین مسلمانانو ته د څه ضرورت دی؟ د خوراک ساک نه زیات د څه ضرورت دی؟ د جهاد ضرورت دی کنه؟ او اسلام خو عالمگیر دین دی، په اسلام کې خو سرحد نشته. کوم چې حکمرانان خو زمون د بی غیرته حدو کې په خدای یقین وکړه. یو ځل کعبه شریفه بدونه فاصله باندې و بس 3-4-5 غزه فاصله باندې و یو کس راغی نه پیژن یې رجی یا صدیقی ته دوه کې ډیره به حرمتي کی اوس هغه چا والا کړی ملالا یوسف زید دې نه پکم عزت سره تللی دا، آسیا ملعونه پکم پروتوکول سره تللی دا، او آسیا صدیقی د دې ملک څنګه موسی محترم ډاکټر شجاع صاحب الحدیث صاحب رحمت الله علیه فرمایل وې دی یو کافر بادشاہ په جیل کې یو مسلمان سړیو یو مسلمان خزوا وی هغه مسلمان رها شو، وی هغه زنانه وته وی چې هغه من بادشاہ تبوې چې پلان کې بادشاہ کافر سره په جیل کې ستا یو مسلمان خور دا ستا یو مسلمان بچی دا. هغه مسلمان چې رها شو نو ډایرک دا مسلمان بادشاہ دربار ته لاړ، چلان هغه ته پیغام ورکړ. هغه مسلمان بادشاہ هغه کافر بادشاہ ته فوري پیغام ورکړ وته وی تاسو د یو مسلمان خور دا او فوري رها کوا، غنی ما سره داسې جرار لخر دی چې داغي یو سر به زما په دربار کې یو دیم سر به ستا په دربار کې. الله ته پوښ نه کی مالو الله ته پوښ کی. شیخ اسامه شهید رحمت الله علیه به فرمایل د يهود نصارو مسنوعات غشتل دا د فلسطین د مسلمانانو په سینو باندې ګولې ورول دي. ولی صاحب سره بیا را به تو کې دي مدرو سره مونږ پوسټري باقاعده چاپ کړی د يهود نصارو د مسنوعاتو د قادیانانو د مسنوعاتو
زمون ستاسو داسې کور شته چې کې پیپسي نشته کو اوس نه وي نو مخکې به کې پاتې شوي دي که نه دي سپرایټ میرنډا پانټا اوس هم په دې ملک مکډولن KFC زمون ستاسو په باترومونو کې اوس هم مرچه وګورئ د یهودو نصارو صابونونه پرتې کو نه وي ټوتپیسټ به پرتې وي نو دا څه دي دا صابون نه دی دا کلاشنکوف ګولۍ ده دا د پیپسي بوتل نه دی دا ګرنیټ دی دا مصنوعات دا د شکه ده دا زیپیک دی دا راکټ لانچر دی دا د راکټ ګوله ده دا زی او دا مسلمانانو مونږ ورو ټول په دې ظلم کې شریک پرس کال پابندیو لګېدې چې د یهودو نصارو مصنوعات په پاکستان کې نه وي عدالله حرمینو نه واپسي وه یقین په خدایو کې چې تر اوبو پورې په جز کې چې څونه مصنوعات او کم جز و PIA هغه ټول د ملټي نیشنل کمپنیو د یهودو نصارو ما ته په دې خو پابندي ده ما د ګردو تکلیفي اوبو ته مې ضرورت زیات راځي الحمدلله په هغه جز کې ما ته الله پاک زمزم نصیب کړی الحمدلله لیکن دا څومره د شرم خبره یو ملک زمونږ حکمرانانو نه دي تسلیم کړی جنازه بسوي چې اسرائیل دا د دغه مردارانو ولد الزنا دي لیکن داغي مصنوعات دلته بلاوي نو چې کله امت جهاد کوي داسې حالات برادي کله چې امت کې سود عام شي کله چې امت کې زنا عام شي نن د یو موبایل دلته څونه د مونږ چې تبو برباد او کله چې امت کې توهین د شاعر الله راشي شاعر الله ډیر دي معظم شاعر الله سلور دي کتاب الله رسول الله بیت الله صلات الله دا الله کتاب تاسو بل ورته کتل چې په اسلام آباد کې دا الله د کتاب سونه نسخه د غیب حرمت شو دا غین روان په لال مسجد او جامع حفصه کې د طالب او طالب بدن سره د قران پاڼه په دیوال پوری چشمان هو کې چشمان نو عزت پاتو ولې مشپګور و د صحابيان نه پرې خو یا بل ول استاد دا نسخه دفن کړی دي دغه څه یو رستا سم دفن کیږي پته نشته چې دفن بچي کو نه الله چیلنج کړي دا الله کورم شي کړي او تاسو ته دا خبرو محبتيږي ما د الیکشن پورس کې کوم بیا د نوټ چا باندې وایي کم از کم په دې جرم کې مونږ هم شریک یو عام خلک چې داسې خلکو پسې روان یو چې زرداری سے په یو بل دستخط کړی دی چې د 13 کال نه مخکې به څوک واده نه کوي د دې ملک په سنټر او قومي اسمبلی کې هغه بل پیښ شوی او پاس شوی بیا کوم خلکو به خاموشي اختیار کړی دا هغه وټران خو د خپل قائدینو نه تاسو یا پروستان نه بلکې الکما د چیف جسټس خبر رااله د ختم نبوت خلاف یا دا اوس کوم خبر رااله په دې اسمبلی کې څونه خلکو مولانا صاحب نه غیر چې بیان کړی د علماء نه غیر چې بیان وایي دا نو مسلمانان دي من چې ته چاته وي چې نه ته ما سره په جمعیت العلماء اسلام کې نه ما په سب کې نو درېږي ګوره ما ته مخ کې وي من لم يشكر الناس لم يشكر الله من دا څه خبره په سعودي کې کولی من په دوبه کې کولی ولې مسلمانانو ملک نه دوبه والا هو غټ منظر جوړ کو داغي ته وکړه ابراهام کاټس فیملی کالونه جوړ کړې مندرې جوړ کړې ګریجې جوړ کړې د يهودو ډېرې جوړ کړ د ټولو خوشاله لته الحمدلله دلته موږ علماء حق دي تاسو دې روزه کې وکړه سار به موږ تاسو څه تاسو یاره فلسطین کې څونه مسلمانان شهیدان شوي یاره دې ملک کې څونه علما شهیدان شوي